مور و پلار باید د خپلو بچانو سره د ډیر زیات شفقت او نرمۍ معامله وکړي، خاص کر د تربیت په وخت کې. او دا مخکې ما بار بار ویلي دي چې د بچي دپاره غټه مدرسه، غټ روزنځای، غټ تعلیمي مرکز د مور و پلار غېږ ته. په دغه وخت کې چې دی ماشوم دی ستا تربیه غواړي، بجای د سختي، بجای د وهلو، بجای د شکنځلو، بجای د رټلو، بجای د خشکې کولو، دته په نرمۍ باندې یو شی وښیي. دا هغه ماشوم دی چې در اوسه یې د هېچا تربیه نه دی لیدلی، د چا څه زده کړي چې ته ورته خشمېږې. زموږ ستاسو پښتانه په دې کې ډېر فلج پاته دي، ځکه زموږ د پښتانه معاشرې ځوانان هغه بې تربیته دي. وجه یې دغه د مور و پلار بېغوري ده. تاسو به لیدلي، موږ خو بار بار لیدلي چې پلار همیشه په داسې مقاماتو کې چې یو مېلمه راغلی د ده سره یو څوک ناست وي، که د ده د بچي څخه یو سهوه وشوه، یو غلطي وشول، یو شی پر سرخان چپا کړي، یا یو شی په لغتو والی چپایه کړي، یا یې چای چپا کړي، پر هغه ځای بې عزته کوي، هم ښکنځل هم ورته کوي، په یو شي یې ولي هم ښکنځاوې ورته کوي، بد حالت جوړ کړي. هغه مېلمه له خواره کوي ورسره حیران شي. دا دغه ماشوم ته دې زړه وکښئ، دغه ماشوم ته دې ډېره غټه ضربه ورکړل، دا د ده راتلونکی دې ټول فلج کړي. دا واوره، که چیرې دا ماشوم غلطي ونه کړي، دا ماشوم څخه سهوه ونه سي، دغه ماشوم څه یو کار غلط نه سي، دا به عزت کوي څه وخت؟ اول به غلطېږي بیا به عزت کېږي. خو ګوره پلاره، بجای د دې چې ته دی ورټې، بجای د دې چې ته دی ووایې، بجای د دې چې ته دته ښکنځل وکړې، هغه ځای کې بې عزته کړې، دا حل لار ده چې ماشاءالله بس دا کېږي. کله کله د غټان سوم چپه کېږي، د غټان سوم دا کار کېږي، اوس یې پورته کړه، د آینده څخه پام کوه، دا ماشوم دې لرې رسو. لیکن که ته ماشوم په تربیه کې سختي کوې، د ماشوم در ښولو مخکې په چپلاخه باندې وایې، اول یې په چپلاخه، اوس خو دا مشهوره سوې هم ده، وایي وار ټینګ چپلاخه ورکړه، بیا که کار وکړي نو بیا فایده څه کوي؟ د خدای بندګانو دا هر کار چې زده کېږي یو وار به خامخا کمزوري کې راځي. ته ورسه وګوره، که زموږ ستاسو په معاشره کې عالم دی، د ده څه به لږ څه وي، که انجینر دی، که ډاکټر دی، که مستري دی، که فلان دی، که فلان دی، که د هر شي یو ماهر کس دی، ته د هغه څه غلطي دي کړي دي، بیا دغه حال ته رسېدلی. ماشوم هم دا ستا د مستقبل دپاره، د ده د خپل مستقبل دپاره یو شی جوړېږي، هغه د پلار په تربیه جوړېږي، یو شخصیت جوړېږي، هغه د پلار په هڅو جوړېږي. او که چیرې پلار په خپله تربیه کې سختي راولي، ما مخکې ته وویل نبي علیه صلات وسلام وایي تاسو جهنمیان پېژنئ؟ جهنمي هغه کس دی چې همیشه توندروي، سختي کوي، ښکنځل ډېر کوي، خشکې ډېره کوي، دا د ټولو سخت جهنمي کس دغه دی. نو ځکه دا بچان دا د مور پلار تربیه غواړي، په تربیه کې ترحم، شفقت. ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي تاسو پر خپلو ماشومانو کشران باندې شفقت کوئ، او د الله رسول ماشوم باندې د وهلو په وخت کې د پر مخ وهلو څخه منع کړی ده. دا ټول هغه شی دی چې موږ ته راشي. لیکن دا واوره بابا، دا به تاسو تجربه هم کړي یا به مې اورېدلي هم وي، کوم پلار چې د ماشوم بچي سره په سختۍ باندې ګزاره کوي، سلام نه ورته وایي، دا وځي د ځان عزت بولي. ډېر کسان د ځان عزت دا بولي چې د ماشوم سره ګپې ونه کړي، د ماشوم سره خندا ونه کړي، ماشوم ته یو رقم انداز ناست. تا ته که الله رعب در کړی په دغه شفقت کې به هم ستا رعب پروت دی. دا ځان په زوره رعبناکه جوړول دا هېڅ اغېز هم نه لري. دا پلار زوی داسې لکه باچا و، یو ادنا مریی، یو رقم دا پلار ورته ناست، یو رقم رویه که روغبړ ورسره کوي دا لاس داسې ورپورته کوي چې راغلی نه اول د وارې په روغبړ کې لا خوشکو چیرې کړلی وې، څه دې کول، د چا سره ولې ناوخته راځي؟ دا هر څه ور وښیه، په اندازې ور وښیه. که نه یې دغه هلک ډېر زیانو نقصانو سره مخامخ کي. یو زیان دا دی چې دغه هلک بیا پر خپل ځان اعتماد نسي کولی، چې یو کار کوي بیا به زړه در بیږي چې داسې نه راسه غلط څه، چې یو کار کوي بیا به زړه در بیږي داسې نه راسه غلط څه. دغه هلک به بیا دغه حال ته ورسې چې یو بېرندوکي او بېکاره بېروزګاره سړی وي، د وهمه به یو شي ته کار نسي کولی، لاس به نسي وړلی، یو شي ته به ورنږدې کېدلی نسي. دا پلار ستا د تربیې څخه د حال ته ورسېدي. ته ماشوم ته مخه ورک، په کور کې دا ماشوم باندې هر کار کوي، خراب دي کوي،
خو زده کړه نه راځه کېږي ماشوم روی یا مختکه روی په دې نه مانه چې د خلکو د جیبو څخه پیسې کاږي روی دا مانه چې په هر کار یې ولد که هر کار په ده کوه چې خراب یې کړي ورښه ورته بچی دا داسې کړي دا داسې کړي چې په لاخې مور کو سکان مه په راګرځو چې د کلي همسایګان بیا د روان وي ستاسې بچی خلاصي دا د پلار شفقت نه دی دا د پلار انداز نه دی دا د یو جابر انداز دی د یو ظالم انداز دوم په دغه ډېر غصه په ډېر دباو باندې ماشوم چې کوم دی هغه در ذهني فشار لاندې راځي در ذهني دباو لاندې راځي او دغه ذهني فشار ذهني دباو دا د مستقبل دپاره یو ډېر غټ خطرناکه لامل ګرځېدلی شي او بل دی شخصیت ته نسي رسېدلی چې په یو فن کې په یو شي کې ځان یو ځای ته ورسې ځکه ستا در دباو لاندې دی هر شي ته چې د یو مخ دا مرعوبه دی د رعب لاندې دی دا چا په وکړ پلاره دا تا په وکړ او دوم دا چې په ټول عمر چې کله بیا دی ځوانۍ ته ورسېدي په ګرد عمر به بیا دی ستا سره خپل د ژوند مشکلات دردونه مشورې نسي شریکولی او نه به شریک کړي ځکه تا دته په ځوانۍ کې چې دی ماشوم ته ځوان وي تا دته داسې مینه ورکړې ده چې هغه د مینې پر ځای عداوت و د محبت پر ځای دشمني وه او د شفقت پر ځای ظلم و نو دغه هلک تر اوسه پورې بیا تا پر مشفقه پلار باندې نه حسابې بلکې هغه وایي دا زما پلار ما سره څه کړي دي څه مشوره ورسره شریکوم یو د خپل ژوند داستان بیا ستا سره نشي شریکولی ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو خپل اولادو تربیه وکړئ علموا اولادکم تاسو خپل اولادو ته تربیه ورکړئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې در خیرات او در صدقې غټه صدقه دا ده چې یو ادب خپل بچي ته په خپل انداز ورښیي نو موږ بچیان کوم حال ته ورسو په ډېر تربیه په ډېر غصه په ډېر زیات وهلو او رټلو بد و پچ ورته ویل باندې په اته کلن بچی د کوره غورځېدلی تایدلي یو سړی مشفقه مور پرېږدي یو مشفق پلار پرېږدي دا تی پرېښول ستا شفقت په عداوت بدل سو د مور د شفقت دی تېر ګزاره نسي کولی باید د خپل بچانو د راوړلو سره سره د هغوی روزل هم زده کو د هغوی تربیه هم زده کو بیا هم هغه تربیه خپل اولاد ته ورکو بیا دغه اولاد ته وګوره ستا د ژوند دپاره به یو ډېره غټه سایه وي ستا د سترګو یخوالی به وي ستا د ژوند تمناوې به بیا په ده باندې پوره کېږي اوس چې موږ د معاشرې هلکان وینو په کومه لار روان دي په کومه بد اخلاقي اخته دي په دې کې ګرده لامل د پلار پکښې دی یا یې تربیه نه ده ورکړې که ورکړې ټول عمر یې په قهر او په غضب و په رټلو ښکنځلو باندې په تېر کړی وي نو ماشوم به څه شي زده کړي لهذا اولاد غټ مسؤلیت لري الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته د الله رسول فرمایي چې په تاسو کې هر یو د کور مسؤله یاست او د قیامت په ورځ به الله پاک جل جلاله ستاسو در مسؤلیت لاندې کسان چې کوم و د هغوی پوښتنه به بیا ستاسو کېږي بیا به ته جواب ورکوې نو د اولاد سره د رحم و شفقت مینې محبت سره مخامخ کېږي د شفقت معامله ورسره کوي د هغوی ته روزنه ورکړي په کار خرابېدو باندې رټي مه وهم و تشویش و او ویره په زړه کې مو راچوي د دغه ماشوم مستقبل ډېر خرابېږي بیا